موږ به هرنګه سوال کوو. نو دې نه شمه په همدغه لایف کې چې هغه سړي ماته د خور او مور کنځلې وکړې، ما جواب ورکړ، ما غلطه خبره وکړله. بدې کړي نو ته راځې ما ته وایې قربان دې شه موضوع باندې خبرې وکړې، هغه ته دې څه نه ویلې. ګوره خبرې ته غوږ شه، اول ته خبرې ته غوږ شه. ما خور او مور په سرک نه ده پرته چې دلته خلک راځي کنځلې کوي. طبعا به زه هغه جي ته فشار ورکوم چې دی پې دردېږي. موضوع ته مراشه قربان دې شم، په حدیث خو دې عمل نه ده کړی که نه. مهرباني وکړئ موضوع ته راشئ. خیر موضوع ته راشئ. موږ 6 کاله له دغه شیونو سره لاس او ګرېوان یاستو. مایک دې بند ده. اول په حدیثو عملو کوي قربان. صحیح ده. موضوع ته راشئ. قربان دې شمه. زه یو خبره ستا د دې خبرې په جواب کې کومه. د زما ګیره چې ده دا ته دې ته حدیث وی او که سنت ورته وی او بیا سنت په کومه درجه کې راځي هغه یو بېله موضوع دی. هغه اوس نشو څېړلی. اوس به خبره د دې وکړو چې زما یو سوال دی او موضوع همدا سوال مې دی چې بیا خاص طور پر د قاري خوستي نه زما دا سوال دی چې موږ به داسې فکر وکړو، داسې اټکل به واخلو چې زه داسې وګڼم چې اشرف غني تاسو لکه د ډاکټر نجیب په دار کې وخېژاو او دلته په افغانستان کې طالبانو حکومت شو نو او تاسو راغللی. نو زه تاسو نه یو ډېر یعنې زما دا سوال اکثر په ذهن کې راځي چې دغه تاسو خو چې کوم مشران دي که نه لکه داسې وګڼه ستانکزی صاحب دی په څه دی هغه په دغو کې چې کښېني په دوحه کې چې ناست دی کله چې هغه خبرې کوي دومره احساساتي کېږي چې هغه خپلې خبرو طریقه هم نه ورځي. نو دغه تاسو لږ صبر وکړه بې ادبي مه کوه. ستانکزی صاحب زموږ ویاړ ده، زموږ اتل ده. ستانکزي صاحب خر په ونه نه ده خېجولی. ستانکزي صاحب شعرونه نه دي لملمه کړي. ستانکزي صاحب د توپ مرمۍ نه ده راخړولې. ته د خپل ځناورو ته لږ زره ګوته ونیسه، یو ګوته بل ته نیسي، 4 د ځان ته کېږي. حضرت علي ته نواسای خدا نه دی ویلي. عجیبه منطق دی تاسو والا. موضوع خو د مونږ دا نه ده. ستانکزي صاحب به ډېر په احترام باندې نوم اخلي. هغه زمونږ اتلان دي، هغه زمونږ هغه ډیپلوماتان دي چې د امریکا 80 کلن ډیپلوماتان نظامیان ګونډه کړل په همدغه قطر کې. انډرسټینډ. خپل سوال به وکړم. دا دنیا چې دا زمانه چې دا د ټکنالوژي زمانه ده، دا د اکانومي زمانه ده، دا د انفراستراکچر زمانه ده. دې کې تاسو څنګه به د نړۍ سره سیالي خپله برابره کوئ؟ څنګه به تاسو دنیا سره او تاسو په رسمیت باندې نه پېژنئ څوک؟ صحیح. یو دقیقه صبر وکړه. اوس ماته غوږ شه. د ټکنالوژۍ په زمانې کې د کوم شلډازی جوړ کړی ده، کوم موټر دی جوړ کړی ده، کوم بایسکل دی جوړ کړی ده. مبین صاحب بایسکل موټرسایکل خو پرېږده، ستا د ټکنالوژۍ په زمانه کې تا څه کړي دي؟ ته په کومه ټکنالوژۍ نازېږي؟ تا څه کړي دي؟ خار دې په ونه خېژولی ده. تاسو سره موږ تا سوالونه وکول. لطفا که تاسې مناظره کوئ دلته مناظره مه کوئ، د مناظرې ځای نه ده. بس تاسو سوال وکولو چې موږ به اوس ځواب درکړو. ته د کومې ټکنالوژۍ خبره کوئ؟ په 100 کلونو کې تاسې څه وکول؟ کومه ټکنالوژي تاسو ترلاسه کړه؟ په 100 کلونو کې تاسې ته په چیلنج وایو موږ، په 100 کلونو کې تاسې یو مسلکي انجینر روزلی ده؟ په 100 کلونو کې تاسې کوم کار کړی ده؟ کوم داسې کار تاسې د ملت ته کړی ده؟ په میلیاردونه ډالر تاسې ته راغلل. په میلیاردونه ډالر. 4-8 میلیارده ډالر خو یوازې ستا په اردو مصرف شوي دي. 4-8 میلیارده 4-8 زره میلیونه ډالر دا ستا په اردو مصرف شوي دي. او اردو دې نن ګوره د طالب په وړاندې وسله په ځمکه کې ږدي او تښتي. ستا فوز وګوره 100 کاله. ولې تا څه کړي نه دي؟ ته د ټکنالوژۍ او د انفراستراکچر خبرې کوې. تا د ملت ته څه کړي دي؟ دا 4G انټرنیټ دا تا راوړی ده که څنګه؟ دا د تلویزیونونو د ګډا ډانسا دې ته که ته ټکنالوژي وایې، خو دا خو ټکنالوژي نه ده. په تلویزیونونو کې د فحش او د ګډاګانو د ډانسونو خپرول دې ته لکه تاسې ټکنالوژي وایې. دوی د اریانا سعید په سټیج ګډېدلو ته ترقي وایي. دې ته ترقي وایي، دې ته ټکنالوژي وایي. تاسې څه کړي دي؟
کوم کار تاسو کوي د کابل د نن سړکونه هم تاسو په خنه کول کابل کې خلک چې وب باران وشي کشتیب کې چلیږي دومره وب رواني په سړکونو په شلو کلونو کې تاسو لاړ شئ د ګاونډي هیوادونو ته خلک لاړ شئ لږ هغه ته سر جواب کوي تاسو خلک د هغه حالت د خپل حالت سره مقایسه کوي په میلیارډونو ډالر تاسو وپړل په میلیارډونو ډالر هیڅ کار تاسو ونه کول تاسو یوازې خپل خېټه ته کار وکول زه قسم سره ویل شم چې تاسو د کفر ته د دیموکراسي تم په وفاداری سره کار کړی وای تاسو به اوس ډېر څه کړی وای او تاسو د کفر ته د دیموکراسي تم په وفاداری کار ونه کول جنرال سیزن لاړم خدای الله مسپارم السلام علیکم الله مسپارم عزتمن شیخ قاری صاحب محترم واچا دبی ویډیو تاسو ته اوسه موږ ته وایي خو ډېر احساساتي ساخر په ګوته د څه کولای دا څه معنا ټیکنالوژي لکه سم دی ته وایي د څه څه ټیکنالوژي دا ته وایي چې اخر کې من سرباز از این وطن من از این وطن و تو مقام از این وطن و مفتی خود و منصوبین امنیت ملی و پلیس و این رسما دستور است که هیچ طالب را کس زندان ما نبره ما میمان کار نداریم در زندان ها بکش سلاح شستو موترسیکل شستو حریت و آزادیش مال تاریخ افغانستان بیخیسه است آقا کجا هستی زتی کتکه کجا هستی آقا درک تو بیخین اسما فهمد متسکل هم آوردیم تفنگ هم آوردیم رنجرهای دوستم هم گرفتیم اسپایش هم گرفتیم خانهش هم گرفتیم کجا هستی کجا که ریختی بالا دمی کلی کٹید شو گومیشوره کجا هستی صدایتون هم لمبر واتساپ تام بند است یک دفعه باز صدایت بکش از کدام غار برآمده بودی سلاح طالب و موترسکل طالب و ناتو پدرش گرفتن تا نیست تو با کشتن کسی را نترسان کجاستی او دبسر گومیش پاکستانی کلیت سای که خوگواره کجا گریختی understand دله بلا ویډیو راغله جنرال څه دا وروه دله څه ویډیو کې دا خلک باید افشا شي خلک دا جنرالان دي کلر سای که خوگواره گفایت سای که گوزوک میدانم باز اعلا کدی کجا گریختی از کدام سوراخ روبار سرت کشیده بودی واچا بلا ویډیو من مولوی عبدالرحمن برای شما والی نام نهاد معرفی کنم این پیشنه بگیر است که من در خندوز بندی کردگی هستم حکومت رحم کرده این اعلا کرده بگیر تو خمه را میشناسی باز بگیر هستی حالی که مجاهد در پالی من ایستاد است گفتی همه بچه های جوانات همی کچه والا که سر جنب هم بگیریم جانتن پیش ما نمیتی زنده باد مجاهدین و باشندگان ولایت سمنگان زنده باد مشاور صاحب زنده باد نظام جمهوری اسلامی افغانستان مرگ به غلامای پاکستان مرگ به طالب تروریسم مرگ به قاتل ملت زنده و پاینده باد مجاهدین و مقاومتگرانی که در ولایت سمنگان و سراسر افغانستان برای حریت بیرق و پرچمی که مزین است با کلمه الله اکبر ناسه ولینو کجا هستی بچیم در کدام سوراخ در آمدی برای با مردباد و زندباد کسی را کشته نمیتانه نرستی در میدان نبرد بیا چوچه خوک کلی تا سایکو ریش تا سایکو دریشی تا سایکو پف زدن تا سایکو با پف نمیشه پف نکو یخ است نرستی در میدان بیا کجا گریختی مردم غریب سر مردم میکشی ملت سر مردم میکشی میخوای که شهرهای افغانستان رو ویران کنی این کرکر خود دوستم هم میکرد دیگه وقت شما رفته دیگه وقت نیست که شما مردم به نام پنجابی و به نام پاکستانی فریب بتین
به مردباد او زنده‌باد هیڅ چیز نمیشه. بلا دې په دا دومره سار سه لکه د خږ غوندې تیار پاکستانی میخه دریشي ته یې وګوره، قوارې ته دې وګوره، شکل ته دې وګوره، غرتو ته دې وګوره، له کومې سوري نه چې راوتلی وې په مردباد او په زنده‌باد باندې څوک نشي ماتولی.